سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. په هرات کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د یو مرکز یو کارکوونکی او یو پولیس د طالبانو لوري ووژل شول. د هرات د امنیه قمندانۍ ویاند وایي دغه کسان تېره شپه نږدې 9 بجې په چشت شریف ولسوالۍ کې له خپلو کورونو راویستل شوي او په ډزو سره وژل شوي دي. له دې سره سم د ګذرې ولسوالۍ په خواجه شهاب سیمه کې یو سیمه ییز پولیس چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د یو مرکز ساتونکی و د ناپېژاندو وسلوالو لوري وژل شوی او یو بل پولیس ټپي دی. د بادغیس امنیه قمندان وایي د دغه ولایت پولیسو ته له څه باندې 10 کلونو راهیسې مرداره غوښه ورکړل شوې ده. احمد فهیم قایم زیاتوي د دغې پیښې په تړاو 2 قرارداد کوونکي نیول شوي او ځانګړې ترې پوښتنې روانې دي. د نوموړي په وینا تر دې وروسته قرارداد کوونکي مکلف دي چې له معیار سره برابر غوښه د بادغیس پولیسو ته برابره کړي. اینمی 10 سال برای شما میره داده، همی 20 سال شده اینمی را داده، اینمی را کسی توجه نکرد. که میره سرباز باشه، هر کسی باشه، حقش سر ماست که حقش بگیریم مطابق با قانون مملکت برای سرباز حقش بدیم. په ننګرهار کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکې په تازه برید کې 11 ځایشیان ووژل شول. په دې عملیاتو کې چې تېره ورځ د چپرهار ولسوالۍ په غلام ډاک سیمه کې ترسره شوي دي، د ډلې 2 نور غړي هم ټپیان شوي او 3 موټرې هم له منځه وړل شوي دي. له دې سره سم د دغه ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ په مملې سیمه کې د افغان ځواکونو په یو هوایي برید کې د هیروین 2 کارخونې هم له منځه وړل شوي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د آلمان ځانګړی استازی د افغانستان د سولې بهیر ډیر مهم بولي او د خبرو میز ته د طالبانو د راکاږلو په برخه کې د پاکستان ونډه هم اغیزمنه بولي. نوموړي تېره ورځ د هیواد د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست صلاح الدین رباني سره په کتنه کې همداراز د ټاکنیزو اصلاحاتو، دوه اړخیزو اړیکو، سیاسي وضعیت په سیمه کې د ستونزو او له افغان ځواکونو د لا زیات ملاتړ په اړه هم خبرې وکړې. له بل لوري په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي هم له صلاح الدین رباني سره په جلا کتنه کې د سولې له بهیره د ملاتړ ترڅنګ د سولې د هڅو په لړ کې پر پوځي فشارونو هم ټینګار وکړ او په دې برخه کې د ګاونډیو هیوادونو رول اغیزمن وباله. د ارزګان د نوي کابل بانک قمندان د دغه بانک د مشر په ګډون 4 کارکوونکي ووژل. دغه پیښه تېره ورځ نږدې 1 بجه په ټرینکوټ ښار کې هغه مهال رامنځته شوه چې د کابل بانک مسؤلینو د یاد بانک خزانه تسلیموله، خو ویل کېږي خزانه خوندي ده. د ارزګان د والي ویاند وایي تر اوسه د دغې پیښې لامل نه دی روښانه شوی، خو په بریدګر د څارګرې ملي ادارې د کارکوونکو لوري نیول شوی دی. او په غزني کې د افغان ځواکونو په تازه عملیاتو کې د دولت 26 وسلوال مخالفین ووژل شول. په دې عملیاتو کې چې تېره ورځ د اندړو او د یک ولسوالیو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي، د دې ډلې 18 نور غړي هم ټپیان شوي دي. د ملي دفاع وزارت د خبرپاڼې له مخې په دې لړ کې طالبانو یو موټر بم له منځه وړل شوی او یو شمېر وسلې هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.